غازیان به په هر حالت کې راځي. هغه سخت ورځې، سخت شیبې د صلیب د یرغلګرو اشرباڼي او د ټولې نړۍ یوه قطبي کېدل او بیا په افغانستان باندې حمله کول، دا یو له هغه حقیقتونو نه دي چې سترګې ترې نشي پټېدلی. او کوشش دې هم څوک نه کوي چې د موږ تاریخ مسخه کړي. که هر څومره دښمن کوشش د دې کوي چې د خلکو اذهان بلې خوا ته واړوي، خو لکه څنګه چې له نن نه 19 کاله مخکې د ټولې نړۍ توجه د افغانستان خوا ته وه او د افغانستان د اشغال خوا ته وه او ټوله نړۍ د امریکایانو صلیبیانو تر څنګ ودرېده، حالات داسې راغله چې هر سړی له طالب نه بیزاره، ورور، پلار، کور، جماعت، کلی، غر، هجرات، ټوله نړۍ د طالب لپاره سره سکروټه وګرځېدله. سعید د ځینې خلکو په مجبوریتونو او حالات داسې وو چې د صلیبي یرغلګرو په مقابل کې درېدل ناشونی ښکارېده. ډېر د قوي ایمان خاوندان چې موږ بلل چې موږ به ویلې ده پسې به اقتدا کوو، هغه خلک هم د امریکایانو تر څنګ ودرېدل. موږ په دې نړۍ کې داسې څوک نه لیده چې هغه دی حتی په زړه کې له طالب سره مینه وساتي، پوهېدلو سره چې دا سړی مې دښمن نه ده، تاوان نه راته رسوي، خو لیکن خیر هم راته نه رسوه. دا طالب جانو چې د ټولې نړۍ په د دښمنۍ باوجود د امریکا او د سی آی ای د بلیک واټر د مزدورانو، د پرونی د روبل مزدورانو او نن د ډالرو مزدورانو د دښمنۍ باوجود خپل د ژوند پنجالې وهلې او برایمند ژوندی او لا ګړندی امارت تر اوسه پورې پاتې شو. دا له خیال او له تصور نه ډېره لرې خبره وه چې وخت به داسې راځي چې شخبریت او شملور به هغه څوک چې د ګوانتانامو په زندان کې له ټولو انساني حقوقو بې برخې وو، هغه به هم یو ورځ د خپل د هغه چا تر مخې د سیال په توګه معاملې ته کینی چې دته انساني حقوق نه ورکول او د انساني حقوقو نه بې برخې کړی. ځینې زنداني ملګرو سره احوال او احوال پرسي وسي، هغوی سره بعض سره ملاقات وسي، د دغه اجنبي مزدورانو د سی آی ای او د بلیک واټر د جاسوسانو ځینې بګنونکې خبرې او قصې چې وکړي، سړی حق پک حیران شي چې ته څنګه اوس د اوربان نارې وهې، ته څنګه د اوربان چغې وهې. تا خو زموږ علما زندان ته په دې نیت اچولي وو چې هغه به په زندانونو کې وراسته او له خپل مسیر او له جهادي بهیر به تیر شي، او ته ځان ته یو اتل کامیابه د دې عصر ریښتونه یې ښکارېدلې. په هېڅ شي د سرپه ونه کړله، د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسه ته ځان ته جهاد او مقاومتګرا وایې. پرون مو ستا هغه د قرآن کریم تلاوت هم ولیده. مونږ ویلې په هر کې تنا شړونګه احمق او رزیل لوېدلی او غلام ده. صالح خو یو څه وخت له روسانو سره جهاد کړی ده، دا به دومره لوېدلی پس فطرته بېدینه سیکولر او صلیبی نه وي، دا مو فکر نه کوه. لیکن ستا هغه ځینې اشعارو چې ترغني دې ډېر ښه لملمه کړل او ستا هغه د قرآن کریم تلاوت هغه مو ولیده. سبحان الله، یو ولسمشر، د هغه ولسمشر لومړی مرستیال، د هغه غوباړی دویم مرستیال، د دوی مارشال، د دوی دفاع وزیر، د دوی کابینه په هر کې ناس فاحشه سیکولرانو څه مو شروع کړي دي او څه کوئ لګیا یې. اوربندو که اوربندو که اوربندو که اوربندو که اوربند لارې خوا د اوربند چغې دي. په داسې حال کې اوربندو که چې لا تر اوسه پورې موږ د میډیا ازادي نه لرو. په داسې حالت کې اوربندو که چې لا تر اوسه مې زندان له بندیانو نه ډک ده.
په داسې حالت کې ورباندې که چې اوس مم بچي و جماعتونه توپونه خړی او بمبار پې باندې کوي. ملګري قاري صاحب ته که دی هغه لینک ولېږې دی لایف لینک زه زه لېږم نو دغه اوربان څه رقم اوربان ته داسې اوربان غواړې چې بس ته څه کوې ته دې په حکومت کې پاتې شې ته د لومړی مرستیال یې که نه د سی آی او د بلیک واټر جاسوسه پرون کولاب ته تښتېدونکې غداره ته خو هماغه سړی چې د کابل خلک د طالبانو ته پرېښود او ته لاړې کولاب ته وتښتېدلې مقاومتګرا دی هغه د بېچارهګۍ وایي 10 کاله مې روسانو سره جهاد کړی او طالب سره مې مقاومت کړی پنجابیانو سره آخر د قرآن کریم یو آیت تلاوت نشي کوی رزیله نو دغسې فحشا او بې غیرته رزیلان بې ناموسان په هر کې راټول شوي دي چې نه دي باندې بس په دغه باندې ښه پوهېږي دا د یوه خبره زده کړې ده دا به کارمل هم کوه نجیب هم کوه حفیظ الامین هم کوه پروني د انګریزانو د روسانو مزدورانو هم کوه بس پنجاپای دویمه خبره اوس خبره لرې سوې ده پنجاب اوربان هر بدبوداره خولې نه د اوربان چغې وځي کاکا لږ صبر وکړه اوربان در سره کوو ولې نه کوو اوس دغه چاړه چې د تا مرۍ ته رسېدلې ده دغه ته خو مې لږ پرېږده چې داسې لږ تیر و بیر خو یې سره کو که نه څه کوې اوربان لیوني سوي یې مازغه مو خراب دي ولې جنګ ولې څه خبره ده نیسئ کولی مقاومتګرانو مقاومت نسئ کولی دا د اوربان چغې په سمان تاسو خو لږ صبر وکئ لږ حوصله وکئ لږه دمه وکئ اوربان کوو که نه ولې دومره وارخطا یې په قطر کې بین الافغاني غونډه لا شروع نه ده اوربان هر اوربان تیشي اوربان جګړه نسې کولی راوړه یو توپک حساب که یک دانه بانن بیروبار نکنن یک دانه جنگ نسې کولی خو راوړه کېده توپک کېږده کله خپل اسکار بمباروئ کله وروره دا اوربان زده ته ډېر شو یاره کابل مزدوري ګوډاګۍ ادارې یقیني چې زړه مو په افغانانو خوږېږي ځکه چې اوربان بس دا ټول هر څه د طالب په غاړه وراچول یعنې زه خو اوربان کوم طالب یې نه کوي لږ صبر وکئ لږ حوصله وکئ لږ دا زور ښه شی که نه د امریکان په همدغه مذاکراتو ته کېناسته اوس امریکانو سره چې مونږ هر څه ورته ویلی چې خیر د مونږ مظلومان یو مه کوه او دا د عذر وزارۍ مو کولی خو نه یې را سره منله بمبار م کوه هر څه یې کوه وژلو یې مونږ ورته ویلې خیر د صرف دغه د ژوند حق راکړه د انسان په سترګه م وایي نه بس یا به زندان ته ځي یا به وژل کېږي نو اوس لږ صبر وکړئ که نه لږ واورېده ولې له دې جنګه دومره ډارېږئ جنګ ښه شی ځکه شروع یې تاسو کړی که جګړه بد شی وه ولې مو شروع کړله نو خو ښه شی ده ځکه مو شروع کړي نو اوس صبر وکئ قاري صاحب راغلی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قاري صاحب محترم لایو خپرونې ته په خیر راغلی په داسې حالات کې اوربان چې د میډیا ازادي لا تر اوسه پورې بس خیال است او محال است وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جنرال صاحب د لونګۍ مبارکي وایم درته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات یو ورځ خو چا درپسې ویلي اوس چې کوم یو خیاط و څه یې ویلي و درپسې چې لونګۍ بیا نوې کړې دغه څه شی و نه وایي لونګۍ وایي د قطر ماسکو او امریکایانو ورته لونګۍ اخیستې 3 هېوادونو په شریکه ډېر غټ مصرف یې کړی ده نو مبین صاحب د لایف موضوع خو چې دا د ناصالح ځواب دی اگر چې دا ناصالح په ځواب ارزي هم نه خو ځینې داسې شیان ده ویلي دي چې باید هغه خبرې ځواب شي کني دغه سړی چې دا ډېر پوس سړی ده دی خپل ډېر چټل تاریخ لري دا سړی دی په دې هېواد کې دا د ایس ډایرکټریټ کتاب چې تاسو وګورئ د سټیوکول یو کتاب ده هغې په خپل کتاب کې لیکلي دي اول سر کې دا خبره لیکلې ده چې دغه امرالله صالح چې و دا د دوی جاسوس و دوی ته جاسوسي کوله ډېر پخوا د امریکایانو جاسوس و ډېر پخوا د امریکایانو سره اړیکې درلودې دغه مسعود خاین دی لېږلی و امریکا ته په هغه وخت کې په 1990 کلونو کې دی امریکا ته لېږلی و او دی د سی آی ای سره معرفي کړی و دی د هغې وخت نه د سی آی ای جاسوس و د سی آی ای کارمند و
د دې خبرو په اړه خو زه لومړی د مجاهد صاحب د اسلامي امارت د ویان څرګندونې تاسو ته وایم. د هغې نه وروسته بیا د ده خبرې چې دي ما سره نوټ کړي، د هغې نه زه داسې لنډ تاسو ته په لنډو کوشش کوم چې هغه د ده خبرې ځواب کړو. د کابل ادارې د مرستیالانو د غیر مسؤلانه خبرو په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې. په تیرو نږدې 3 ورځو کې د کابل ادارې 2 مرستیالان د سولې ضد د کوم خاص پلان له مخې په رسنیو کې راڅرګندېږي او د اسلامي امارت په اړه ناسم پروپاګند او د راتلونکي اسلامي نظام په وړاندې خپله عقده ګشایي کوي. د دوی د اوتوبوتو په اړه زموږ موقف دا دی: اسلامي نظام ځان ته تعریف او سیستم لري چې متاسفانه د کابل ادارې مرستیالان او نور کارکوونکي ځکه له درک او پیژندلو څخه عاجز دي چې له اسلامي تعلیماتو او تاریخ سره نه بلده دي او پوهه پکې نه لري. د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت په وخت کې او د اعلامیې په منځ کې باید زه یادونه وکړم، هغه خو مخکې وروسته به هم ووایو، یو آیت هم ویلی ده، هغه یو آیت تلاوت کړی ده د لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک. مونږ خو ویل چې دا د شمال لنډغر به یو څه ناڅه د قرآن سره بلد وي، خو دا هم د بیچارهګان دا د غني نه ورې خوا دي. غني خو ښه و دومره یو څه ګزاره خو یې کوله، دوی خو د هغې نه ورې خوا دي بیچارهګان. د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت په وخت کې د اسلامي احکامو تطبیق د شرعي مکلفیت په اساس و. په اسلام کې فقهي احکام قوانین بلل کېږي چې طبعا به په ټولنه تطبیقېږي. په ټوله نړۍ کې له قوانینو څخه سرغړونه جرم پېژندل کېږي او مجرمین مجازات کېږي. په دې مورد بې اساسه تورونه پورې کول یا د یادو قوانینو تطبیق د اسلام خلاف کار بلل په خپله د ویونکي په بې علمۍ او اسلام سره په نابلدۍ دلالت کوي. که د اسلامي امارت له راتګ څخه یو ګام مخکې وخت ته نظر وکړو، آیا په کابل کې د قدرت په سر خپلمنځي جنګونه او دغه ښار په کنډواله بدلول چې د 80,000 کابلیانو په وژنه منتج شو کوم کمال و؟ آیا د خلکو په سرونو باندې میخونه ټک وهل، رقص مردن اندره کول، په پاټکونو کې د خلکو په مال، عزت او ناموس تجاوزونه کول افتخار دی؟ د خپل عزت ژغورلو لپاره د مکوریانو د څلورم پوړ څخه د باعزته پیغلو ځانونه راغورځول او په ورځني ډول زرګونه نور فجایع په مرکز کابل او ولایاتو کې د شر او فساد د بانډونو لخوا ترسره کېدل کومه قهرماني وه؟ د امریکا لپاره د ډالرو د بستو په مقابل کې غلامي منل او د خپل هیواد په اشغال کې 20 کاله ورسره اوږه په اوږه درېدل او جاسوسي ورته کول کومه لاسته راوړنه ده؟ د اشغال تر وزر لاندې تحمیل شوی په اصطلاح دیموکراسۍ زموږ هیواد ته بې له غلامۍ، رشوت، غصب، تعصب او نااهله مفسدینو واکمن کېدل، د جنگي جنایتکارانو پړسول، د ارګ تر ماڼۍ پورې ټولنه د فحشا، فساد او بې عدالتۍ ګرداب ته غورځول، د مخدره موادو کښت او تجارت ته زمینه مساعدول او په میلیونونه ځوانان په نشو اخته کېدل. په لویو ښارونو کې ښکاره غلا، خلک د خپل مال، ټلیفون، موټر او موټرسایکل له امله اختطاف یا وژل کېدل. له میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو سره ټولنه د فقر کندې ته ټېل وهل او له زرګونو نورو مفاسدو ماسوا نور زموږ ملت ته څه شی په تحفه کې راوړي چې د کابل ادارې مرستیالان افتخار پرې لري. دا منحوسې څېرې له لومړۍ ورځې د سولې او په هیواد کې د اسلامي نظام د ټینګښت دښمنان دي. په همدې موخه یې 20 کاله غلامي تېره کړې ده. نو افغان غیور ولس، مړنی ولس باید ویښ او بیداره واوسي. په اسلامي نظام کې به ټول افغانان یو د بل ورونه وي. نظام به د خلکو ریښتونی خادم وي. هر چا ته به د خدای ورکړی شرعي حق رسیږي او له هیڅ چا سره به ظلم نه کېږي. استقلال، خپلواکي، عزت او برم به مو پر ځای وي. د هیڅ بهرني جهاد پورې به تړلی نه یو او یو آزاد او په ځان بسیا هیواد به ولرو انشاء الله. هر څوک چې د افغانانو د دغې مشروع داعیې سره دښمني لري، بې له دې چې ځان رسوا او نور هم ذلیله کړي، بل څه به ترلاسه نه کړی شي انشاء الله. وما ذلک علی الله بعزیز. د ذبیح الله مجاهد د افغانستان د اسلامي امارت ویاندوی مبین صاحب دا د CIA جاسوس چې دا دې ډېرې خبرې کړې دي، تاسو کې کتونکي اخلئ هغه هم راواخلئ، خو زه د ده دا پوښتنې لنډې ځوابوم. پوښتنې نه، تنقیدونه دي، تهمتونه دي، تورونه دي. دی د خپلو خبرو په جریان کې اوله خبره خدای دا کوي چې
دی د خپلو خبرو په جریان کې وایي چې د زمبق د څلور لارې موضوع یاده کړې ده. ده ویل چې دغه 50,000 بندیانو په اړه موږ ځکه وخت هغه مو وکولو، دا موضوع مو ونیوه او موږ ځکه د بندیانو خلاصون وځنډولو چې موږ طالبانو ته خپل زور ښیلو. او دی دا خبره کوي په د خپلو خبرو په منځ کې چې د 50,000 کسانو په ځنډولو، د دوی د خلاصون په ځنډولو سره د طالبانو مخ نورم تور شو او طالبان نورم څرګند شول خلکو ته. په بیلګه د زمبق د څلور لارې موضوع یاده کړې ده چې د زمبق د څلور لارې طالبانو 3 کاله 4 کاله انکار کولو، خو تاسې ولیدل چې د هغې هغه خلک چې د زمبق څلور لارې په جرم بندیانو طالبانو خلاص کړل. دی د خبرو یعنی میز ته ولاړ ده، د خبرې کوي، د ولس په وړاندې، د خلکو په وړاندې خبرې کوي. او بیا خبرې دومره بې بنسټه او دومره تبلیغاتي دي لکه فیسبوک کې چې یو خیاط لګیا وي. دا خیاطانو هم د دوی خلکو د خپلو د دې مشرانو نه الهام اخیستی ده. د دوی خیاطان هم داسې اوتې بوتې وایي، بې سنده خبرې کوي او تهمتونه لګوي. دا د کوم علمي او منطقي دلایلو سره تا ثابته کړه چې دغه د زمبق څلور لارې خلک د موږ سره بندیانو بیا طالبانو خلاص کړل؟ تا سره چې کوم کسان خلک بندیان وو، تا به د کمرو مخې ته ودرول او په زوره به د اقرار اعتراف ترې واخیستو، څه به دې چې خوښه وه هغه به دې پرې وویل. زه تا بندي کوم او تا ته شکنجه او وال در کوم. هغه څه چې زه غواړم چې په تا ونه وایم بیا ماته سړی مه وایه. او دغه عمل تاسې د یوه بندي سره نه ده کړی، دا تاسې د زرګونه بلکې د لکونه افغانانو سره کړی ده چې د کامرې مخې ته به مو ودرول، هغه بیچاره به تاسې دومره شکنجه کړی و، دومره به مو وهلی ټکولی و چې د هغې په مخ، په سترګو، په بدن به د شکنجې آثار ډېر څرګند و. د هغې نه به مې اعترافونه اخیستل او د کامرو مخې ته مو درولی. د زمبق د څلور لارې مجرم که چېرته رښتیا تاسې سره و او طالبانو تاسې نه غوښتنه کړې او خلاص کړی وي، خو راوړئ ثبوت، د کوم قانوني، قضایي، حقوقي ثبوت او سند په اساس. دوی چې د کامرو مخې ته ودرېږي همداسې تبلیغاتي، همداسې میډیایي، همداسې د عامو خیاطانو په څېر لګیا وي، لکه د دوی خیاطان چې په فیسبوک کې لګیا دي بیچارهګان. د لومړي معاون سره دغه ډول خبرې کول، دغه ډول خبرې د ده دپاره دا د ده حیثیت موږ ته راڅرګندوي چې دا سړی د کومې ساویې سړی ده. دویمه خبره دی دا کوي چې د منطقي هیوادونو جمهوریت په رسمیت وپېژندو، او دی داسې څرګندوي چې دی چې د قدرت ته راغی یا غني قدرت ته راغی، د منطقي هیوادونو جمهوریت په رسمیت وپېژندو. او ټولې نړۍ ته واضحه ده، افغانانو ته واضحه ده چې د کابل اداره څومره د انزوا په حالت کې ده. د دوی هغه بادار د دوی نه په استفراغ کې ده. هغه څوک چې د دوی ټوله اباته، اعاشه، مصارف، خرڅ او خوراک، تنخواه، هر څه په غاړه دي، هغه بادار هم د دوی نه اوس د دوی نه خپله بېزاري څرګندوي. هغه د دوی بادار په څرګنده راځي د کابل په تلویزیونونو کې کینی او دوی د سولې دښمنان معرفي کوي. دوی ته په څرګندو ټکو وایي چې ځینې کړۍ د امریکایانو په افغانستان کې ښکېلیدل غواړي. په څرګنده دوی ته وایي چې ځینې کسان غواړي چې د سولې مخه ونیسي، خو دوی د سولې مخه نشي نیوی. په څرګندو ټکو دوی ته وایي. نو څنګه ستا رسمیت، ستا جمهوریت چا په رسمیت پیژندلی ده؟ هغه جمهوریت چې په کابل ښار کې دننه 2 ځایه د تحلیف مراسم ترسره کېدل، هغه جمهوریت یادوي. هغه جمهوریت قاری صاحب پرون په ارګ کې د خوست یو قومي مشر نه پیغام کېدای شي تاسو به پیژنئ، ډېر سپینې دوی ته ویل مړې سترګې ټولو نیولو جواب نه درلوده. هغې ځای ته راځم مبین صاحب، هغې ځای ته راځم. مهرباني ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ. دلته په دویم ځای کې زموږ لایف روان ده، متاسفانه څه ووایو 1500 کسان هلته ناست دي، خو هغو نه هیله دا ده چې دغه د لایف لینک هلته واچوي تر څو دلته څوک چې پوښتنه لري هغه راشي هلته کمنټو کې بار پوښتنه کوي د لایف د لینک. موږ لینک اچولی ده، دغه لینک د کاپي کې هلته د خپل د لایف په سر واچوي، نو لیدونکي به انشاءالله بیا دلته راځي، څوک پوښتنه کوي هغه کوي، هغه به راځي دلته. مهرباني قاري صاحب.
دریمه خبره ده دا کوي چې سوله باید قومي او سمتي نه وي. سوله باید داسې سوله نه وي چې قومي او سمتي وي. یعنی دا هدف دا ده چې داسې سوله باید نه وشي چې په پنجشیر کې یا په کوم بل ولایت کې دغه لنډغر راجمع شي بیا موږ بیا کلاب ته پسې واخلو، کلاب تر کلابه یې وزغلوو. دته دې وویل شي چې د دیموکراسۍ نه خوندونه اخیستل هم باید سمتي نه وای. د امریکایي ډالرو نه خوند اخیستل هم باید سمتي نه وای. د امریکایانو د میلیارډونو ډالرو مصرف هم باید سمتي نه وای. تاسو څه وکول په دې 13 کلونو کې؟ تاسو د ملت په وړاندې د شرم سترګې لرئ؟ سوله باید سمتي نه وي. او سوله به سمتي نه وي، خو د سولې په وړاندې چې څوک خنډ جوړېږي هغه به د منځه وړل کېږي. د اسلامي نظام په وړاندې چې څوک خنډ جوړېږي هغه به د منځه وړل کېږي. او دغه لنډغرو پاټک سالارانو ته باید موږ یادونه وکړو چې په هغه وخت کې چې تاسې پاټک سالاران وای، تاسې جنګ سالاران وای، ستاسې ټوپک په اوږه و، د یوې ډوډۍ په ارمان وای، په هغه وخت کې چې تاسې د جنګ ډېر شوق لرلو او جنگ مو خپل مجبوریت بللو، جنگ مو د خپلې خېټې دپاره کولو، جنگ مو د دې دپاره کولو چې خپلو بچیانو ته روزي پیدا کړئ، په هغه وخت کې تاسې موږ تر کولابه ځغلولي وای. نن خو تاسې په پاسته ژوند روږدي شوي یئ، نن خو تاسې په عیش و عشرت روږدي شوي یئ، نن خو تاسې په لوکس اپارتمان، په لوکس موټر او په ګرل فرینډ روږدي شوي یئ. تاسې هیڅ کله هم بیا د جنگ مورال نشئ لرلی او هیڅ کله جنگ ته نشئ راتللی. دغه خبره موږ درک کړې ده. او دغه سره انګریزان دې تاسې نه ووځي، بیا به ستاسې غیرت موږ وګورو چې تاسې کې څومره د جنگ زور شته، تاسې څومره د مقابلې وس لرئ. څلورمه خبره دی کوي، دی وایي چې د سولې خوند باید فقیران وڅکي. دی وایي چې باید د سولې خوند هغه څوک وڅکي چې هغه فقیر ده. د سولې خوند باید یوازې خانان او هغه خلک چې هغه دولتي چارواکي دي یا مثلا یا مالدار خلک دی هغه یې ونه څکي، باید غریب فقیر خلک یې وڅکي. دا سړی دومره بې شرمه بې حیا ده چې د دوستم ځای او د عطا محمد نور زوی چې تا لېږلی د قطر ته د کوم معیار په اساس، په کوم اساس دی لېږلی ده؟ دا د غریب زوی ده، دې دلته قرباني ورکړې ده، په کوم سنګر کې جنګېدلی ده، وینه یې توی شوې ده. خو دا خو د میلیونر او د میلیاردر زامن دي، دا خو د ټوپک سالارانو جنګ سالارانو زمن دي. په دې ټول ستاسې په هیئت کې داسې سړی موږ ته داسې په ګوته کوي چې هغه د دې ولس نماینده وي او هغه په تیر کې د امریکایانو جاسوس، د CIA جاسوس نه وي پاتې شوی او د امریکایانو نه سرمایه نه وي جوړه کړې. تاسې په ټول مذاکره کوونکي هیئت کې موږ ته وښیئ. که چېرته ستاسې د سولې نمایندګان، د مذاکرې نمایندګان، د فقیرانو د ولس نمایندګان وي، خو یو داسې کس خو تاسې موږ ته په دې کې وښیئ چې هغه دولتي چارواکی نه ده او د دولت د ملت د بودیجې نه په میلیونونه ډالر نه دي غلا کړي، د امریکایانو د CIA جاسوس نه ده، د امریکایانو دپاره د افغانانو په کورونو سره انګریزان نه دي اړولي. یو کس موږ ته ستاسې په ټول مذاکره کوونکي هیئت کې وښیئ. او پنځمه خبره دی کوي، دی وایي چې لا اکراه فی الدین. هغه آیت هم سم نه ده ویلی، آیت هم سم نشي ویلی بیچاره. دا د دوی د دین نه خبرې ده. او دا بیچارهګان لا انفصام نه وایي، لا انفصام. دومره ډیره غلطي خو نه ده، خو معمولي ده، فارق ده پکې، ډېر خو نه کنه. بالکل. نو دی وایي چې طالبانو، دی وایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته. نو چې یو وارې ته کلمه دې وویله مسلمان شي، په تا سره بیا څوک کار نه لري. وایي طالبانو به عام خلک په کیبلونو وهل. دغه تبلیغاتو پروپاګند چې دي دا د دوی د خیاطانو بیچارهګانو چې دا 19 کاله په دې خیاطي وکوله، په فیسبوک کې تبلیغات وکول. زه وایم دا خبرې د یعنی بیخي ماته خو زخي چې اورم ماته داسې ښکاري لکه یو ادنا فیسبوکي خیاط چې لګیا وي. د دوی فیسبوکي خیاطان څه دي؟ د 10,000 12,000 افغانیو مزدوران.
زه وایم چې کدی دې په ځای یو فیسبوکي خیاط الته دراولای وای هغه دا خبرې کړې وای ډیره بخوا چې طالبانو په کیبلونو خلک محل بل خبره دا کوي چې طالبانو اجباري نکاحونه کول د خلکو سره او د خپل خبرو په جریان کې وایي چې لسګونه زره خزي طالبانو په زور په نکاح کړی دي لسګونه زره اول خدا د ملت تسپکاوي ده افغانانو غیرت تسپکاوي ده افغانان د ملت خلق دا د دوی په څیر بے غیرت نه دي د دوی په څیر مرتدان نه دي افغان تاریخ گواه ده په خپل ناموس نه سر ور کړی ده او هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د چانه په زور د ناموس بوزي د چانه په زور د خور او لور بوزي او ککړی وي دوی بکړی وي یا به د دوی سره شي وي ځکه دوی غیرت نه لري دوی نه افغانیت لري نه اسلامیت لري او نه دا احساس کولای شي ولسګونه زره دویمه خبره ده چې تاسو خو ټوله میډیا په لاس کې ده مطبوعات مو په لاس کې دي داسې یو کس تاسو ولې نشئ پیدا کولای چې دغه خور او لور طالب په زور په نکاح کړی ده ولسګونه زرو کې تاسو خو 15 کسان پیدا کړئ د کیمرو مطبوعات مخې ته راولئ داسې خلکو ته خو بیا تاسو ډېر لوړ امتیازات ورکوئ ایو جار کلم بیچاره مو په طالبانو وټکولو هغه د طالبانو ته د کنزلو په بدل کې ماغه ته څومره امتیاز ورکړو هغه د خوس لوچک والی چې دا هغه عکسونه ورسره واخیستل ویډیو ورسره وکوي ځان ته وغوښتو طالبانو ته د کنزلو په بدل کې